د کندوز ولایت مرکز اړوند د کوبهي مدرسې څخه یو شمېر حافظان د قرآن کریم د حفظ له بشپړولو وروسته فارغ شول. د دغو حافظانو د فراغت لپاره په یاده مدرسه کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو او د مسؤلینو په وینا یې له دې کار څخه یې موخه دیني زده کړو ته د ځوانانو هڅول وو. این مجلس به مناسبت فراغت 11 تن از حافظای قرآن کریم که در امی مدرسه و در امی قریه کوبهی سفلا انعقاد یافته بود، مردم به منظور شرکت و تجلیل و گرامی داشت از فراغت 11 تن از فرزندان بسیار عزیز و گرامیشان که از بخش ذکور اینها فراغت حاصل کردند و قرآن کریم را حفظ کردند، به امی منظور مردم این مجلس را گرامی داشتند و تجلیل کردند. بل لور ته په دې مراسمو کې د کندوز ولایت د بیلابیلو سیمو ولسي وګړو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. ویناوالو په ټولنه کې د دیني زده کړو او د قرآن کریم د حفظ پر فضیلت خبرې وکړې او قرآن کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د نصیحت آسماني کتاب وباله. این قرآن مایه رحمت و سبب هدایت برای تمام مؤمن ها هست. یعنی انسان وقتی که به این قرآن ایمان بیارن و این عمل بکنن دیگه خامخا راهنما می شود، هدایت پیدا می کنند. په ورته وخت حافظان او د حافظانو د کورنۍ غړي د قرآن کریم د حفظ په بشپړتیا خوښي څرګندوي. دوی د اسلامي امارت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې دینی او عصري زده کړو مرکزونو ته پاملرنه لا زیاته کړي. بسیار کوشش و زحمت کردیم، شبا بیخوابی کردیم، قرآن کریم را حفظ کردیم و میخواهیم که در آینده در این کشور در این قریه جامعه خدمت کنیم، چون کشور به ما یک جوان ضرورت داره. تقاضای ما از حکومت مرکزی همی هستند در این راستا کمک کردن، خدمت کردن. الحمدلله خدمتشون در آینده ها از این کردن بیشتر بشه تا جوانای ما تشویق شوند در آینده ها در کلاس، در مدارس ها، در مکاتب ها ان شاء الله از این کردن رونق ببخشند. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره په هیواد کې ښوونځیو او مدرسو ته زیاته پاملرنه شوې او سږ کال په کندوز کې سلګونه کسان له دیني مدرسو او ښوونځیو څخه فارغ شوي دي.